السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي چې سنت اعتکاف د روژې په اخرو 10 ورځو کې کیږي، په شروع باندې لازم ګرځي او که نه؟ یعنې که چیرې څوک یې شروع کړي بیا بیرته ورڅخه فاسد سي یا بل مشکل ورته پیښ سي، بیرته پر ده باندې راګرځېدل سته که نسته؟ محترمه وروره، سنت اعتکاف چې د رمضان د میاشتې په وروستیو 10 ورځو کې دی. که چیرې یو کس پر ځان نظر کړی نه وي، داسې نه وي ویل چې زه به دغه اخري 10 ورځې اعتکاف کوم، نو هر څو ورځې چې یې فاسد کړی وي د هغو ورځو اعتکاف راګرځول ورباندې واجب دی. خو که چیرې پر ځان دغه 10 ورځې اعتکاف نظر کړی او لازم کړی وي، بیا به د پوره 10 ورځو قضا په پرلهپسې ډول راګرځوي. که یې د دغه نظر څخه بعضې برخه فاسده کړله، نو د هغه فاسد برخې قضا ورباندې لازمه ده. خلاصه دا ده چې په مسنونه اعتکاف کې یوازې د فاسد اندازه قضا راګرځول کیږي. رد المحتار 2 جلد 444 صفحه، او همداسې فتح القدیر لکمال ابن حمام 2 جلد 393 صفحه، او فقه اسلامی 3 جلد 1144 صفحه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.